پخواني ولسمشر محمد اشرف غني چې دوه ځلې د انتخاباتو او د خلکو پر رایې اچونه د افغانستان ولسمشر شو او تقریبا 4 میاشتې وړاندې کله چې وسلوال طالبانو افغانستان کې خپل حاکمیت پیدا کړ لارګ څخه بهر تاجکستان ته لاړ او د هغه هیواد څخه بیا عربي متحده ایالاتو ته ورسید چې تر اوسه هم هلته پاتې دی. د نوموړي په اړه د افغانستان ولسونو بېلابېل نظریات درلود. د بیلګې په ډول چا ویل چې نوموړي معامله کړې، چا ویل وتښتېده، چا ویل چې له هیواد نه یې په زیاته اندازه پیسې ویستلې. خو بیا هم نوموړي په هغو ورځو کې یو ویډیو پیغام افغان ولس ته وړاندې کړ او په هغه کې ولسمشر غني ویلي و چې د پیسو د وړلو په تړاو که څوک ثبوت لري وړاندې دې کړي. ما هیڅ پیسې له هیواد څخه نه دي وړې او د افغانستان څخه په دې وجه بهر شوم چې نه مې غوښتل چې د ډاکټر نجیب تېروتنه بیا تکرار شي او د افغانستان د تاریخ سپکاوی وسي. خو نوموړي اوس تازه بیا د یو هندي رسنۍ سره په خبرې کې د هیواد سقوط ستر راز شریک کړی دی. دا چې نوموړي څه ویلي دلته ویډیو کښې وګورئ او زموږ آریانا پلس چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. پخواني ولسمشر اشرف غني له هندي رسنۍ سره په 3 دقیقې محاسبه کې ویلي 18 ولایتونو مو تر 20 کاله هم ساتلی شوای، یوازې د خوست کې پیپ 40 کاله مقاومت کولی سو. رښتیا خو دا دی چې موږ نظامي ماته ونه منل. د دوا خان مینهپال جنازې ته د شهید سردار داود خان روغتون ته ورغلم. کله چې د مړو ساړه اتاق ته ورغلم د سلګونو ځوانانو د جنازو تابوتونه ایښي وو. د جنګ دوام اسان و خو د ځوانانو لا نور قرباني ماته اسانه نه وه او همدارنګه نه مې غوښتل چې د کابل په میلیونونو نفوس په وینو کې ولامبل شي. د جنګ درېدلو بله لارې نه وه پاتې. د سولې خبرو هم کومه مثبته نتیجه نه ورکول او هر څه مې پرېښودل. نن د هیواد هر څه روغ پاتې دي او همدا دلیل ماته دا روحیه راکوي چې زه پر حق او رښتینی وم. تاسې د ولسمشر غني د دې خبرو په تړاو څه نظر لري؟ خپل نظریات مو راسره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.